د نوي زیږیدلو ماشومانو د مشکلاتو یا د پرابلمونو جملې څخه یو د ماشومانو اخته کېدل په زیړی کې ده. کېدای شي طبیعي زیړی، کېدای شي مرضي. طبیعي زیړی له 4 ساعتو نه وروسته تر 22 ساعتو پورې پیدا کېږي. دا طبیعي زیړی ده او مرضي زیړی نه ده. ماشوم په دې حالت کې د مور شیدې څښي او د بیلیروبین سوی له 15 میلي ګرام نه پر ډي سي په ورځ کې کم ده او ماشوم ورسره کوم د خوب مشکل، استفراغ، اسهال، تبه هیڅ شی نه لري. او که چیرې زیړی له 4 ساعتو نه په جریان کې یا له 22 ساعتو نه وروسته پیدا کېږي، دا مرضي ده او پاملرنې وړ ده. کېدای شي د مور ګروپ او د ماشوم سره عدم توافق ولري او یا آرشت نقطې نظر کېدای شي مور منفي او ماشوم مثبت وي، چې دا د دې کېږي چې د ماشوم د سرو کرویاتو د له منځه تللو له وجې نه د بیلیروبین سوی له 15 میلي ګرام نه په ورځ باندې زیاتېږي او خصوصا د مستقیم بیلیروبین د زیاتېدو له وجې نه یا هغه بیلیروبین چې منحن په اوبو کې نه ده او په شحم کې ده د هغې د زیاتېدو له وجې نه ماشوم کې زیړی پیدا کېږي. دغه ماشومان چې مرضي زیړی لري، معمولا نورمال زیړی په مخکې اشاره وکړه چې 4 ساعتو نه وروسته تر 22 ساعتو پورې پیدا کېږي. په 3 او 5 حالت کې خپل حوج ته رسیږي، اما 5 ورځ نه وروسته کمیږي او په 10 او 14 ورځ پورې له منځه ځي. اما کېدای شي په پریماچور ماشومانو کې تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. اما څه رقم باید پوه شو چې دغه نورمال ده که غیر نورمال. که چیرې د ماشوم خوب نورمال وي او دغه ریوي او ستونزې نه لري، استفراغ نه لري، اسهال نه لري، تبه نه لري، ډیر شدید ژړا نه لري، دا په دې معنا ده چې ماشوم فیزیولوژیک یا نورمال ژړا لري. اما که چیرې ماشوم تبه پیدا کوي، د ماشوم زیړی ساعت په ساعت باندې یا په ورځ باندې زیاتیږي او ماشوم ګنګس او خپل شعوري حالت د لاسه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دا زیړی غیر طبیعي ده او هر عاجل تر هر څومره چې زر کېږي یا شفاخانې ته یا د معالج ډاکټر د اطفالو سره مشوره وکړي، چا د کور په سطح باندې تداوي ورته ورکوي او یا په شفاخانه کې بستر کېږي. ځکه کله کېدای شي په دواو ښه شي، کله کېدای شي فوټوتراپي یا شعاع ورته ورکول کېږي او کله کېدای شي د ماشوم وینې تبدیل او خاصه تداوي ورته ورکړل شي. نو زما وړاندیز میندو ته دا ده چې که چیرې په ماشوم کې زیړی پیدا کېږي او ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، حتما د اطفالو ډاکټر یا د اطفالو شفاخانې سره اړیکې ونیسي او خپل مشکل حل او ماشوم ته تداوي لاندې ونیول شي.